الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا تفسير بدي مباركة سلسلة كي را رسدليو تفسير دا سورة آل عمران كي يوصلوا بنزدرش نمبر آيات. الله عز وجل فرمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو أغكسان شوكي بحيايوكي يظلموكي. مؤمنان دا قوانين بيان دل، يعني مؤمنان سوق دي أغكسان دي مخي صفتون ذكر شو وس دا بل صفت چكلوكي دي سغنا بحيايوكي أو ظلموا أنفسهم يظلموكي دي بخبلو زانون باندي. ظلم كم ظلم مراد؟ يعني گناهوكي گناتي وشي بحيايتي وشي لويا گناه وشي وڑا گناه وشي. ظلمنا مراد دلتا وڑا گناه دا. يد فاحشه چې کوم ده د دین هغه ګناه مراد ده چې هغه د بل چا سره متعلق، او ظلم نه مراد هغه ګناه ده چې هغه د ځان سره متعلق. دی څه کوي؟ ظلم وکي دا هغه ظلم دی چې هغه ګناه ظلم دی. یعنی کم یو به موږ ځان سره ظلم نه کوو. صحابو چې ویله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ظلم هغه ظلم نه دی، دا ګناه ده. یعنی ګناه ته ظلم دا هغه ظلم نه دی چې الله کوم مراد کړی دی، هغه شرک دی. ان الشرك لظلم عظیم، هغه جدا ظلم دی. یعنی دی ظلم وکي داسې نه ده چې شرک وکي، یعنی یو ګناه د دی نه وشي، یو ګناه ترې وشي. انفسهم د خپلو ځانونو سره دی څه کوي؟ بیا د هغې نه وروسته ذکروا الله دی یادوي الله لره، یعنی د الله عذاب را یادوي، د الله شان عظمت ځان ته را یاد کړي. ګوره چې ما خو د الله په حق کې ډېر زیاتې وکړو، د الله حق ما ضایع کړ، نو د دې وجې نه الله ځان ته را یادوي. فاستغفروا لذنوبهم، نو دوی بخښنه غواړي د خپلو ګناهونو دپاره، خپل ګناهونو دپاره الله نه بخښنه غواړي. ومن یغفر الذنوب، او څوک دی چې وبخي ګناهونه، ټول ګناهونه څوک بخي؟ الا الله، سوا د الله نه داسې څوک شته چې ګناه وبخي؟ الله نه سوا څوک نشته، ځکه دی د الله نه بخښنه غواړي. ولم یصروا، او دی همیشوالی نه کوي علی ما فعلوا، په هغه څه باندې چې دی کړي دي، وهم یعلمون، او دوی پوهېږي. ولم یصروا، دی څه کوي؟ همیشوالی په ګناه باندې نه کوي. صحیح ده ګناه یو، خو داسې همیشوالی په ګناه نه دی پکار. اولئک جزاؤهم، دا کسان بدله د دوی ده مغفرتون بخنه ده، من ربهم د طرفه د رب د دوینا، وجنات، او جنتونه دي تجري بهیږي با من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه ولې خالدین فی، همیشه به دی په هغې کې. ونعم اجر العاملین، او ډېر ښایسته دی اجر د عمل کوونکو. الله بوله ښایسته بدلې ورکړي. نعم اجر العاملین څه دی؟ الله بوله دغه جنتونه ورکړي، جنت ته به الله بوځي، دې ته ښایسته ځای او د دې خلکو دپاره، د عمل کوونکو دپاره ډېر ښایسته اجرونه دي. الله وایي قد خلت من قبلكم، یقینا تیر شوي ده مخکې ستاسو نه، سننون، مخکې څه تیر شوي دي؟ واقعات تیر شوي دي، طریقې تیرې شوي دي. مراد د دې نه څه دي؟ شریعتونه دي. قد خلت، مخکې تیر شوي دي څه؟ ډېر واقعات، امتونه تیر شوي طریقې. فسیروا فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې. فانظروا، وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، چې څنګه و انجام د دروغجنو، څنګه انجام و د هغې خلکو. تاسو د هغې واقعات وګورئ که نه، مکذبینو واقعات وګورئ چې د الله په دین پسې ټوغې کولې، د الله آیتونه ورته آیتونه نه ښکارېدې، پیغمبرانو خبرې نه منلې، آسماني وحي کتابونه نه منل. الله د هغې سره څنګه کار وکړو؟ وګورئ که نه، فرعونین وګورئ، د هغې نه مخکې پسې ورشه. الله وایي عادین وګورئ، ثمودین وګورئ، د هغې څه حالات وشو. ور دغسې حالت به ستاسو هم کي. د الله نه ویرېږئ، د الله کتاب ومنئ. هذا بیان للناس، الله وی دا قرآن وضاحت دی دپاره د خلکو، وهدن، او لاره ښودونکی دی، وموعظة، او موعظه او نصیحت دی، للمتقین دپاره د تقوا والاو. دا قرآن کافي دی که نه؟ موعظه او نصیحت دپاره قرآن کافي دی. داسې بلیغ کتاب بل شته چې څوک یې راوړي؟ د نصیحت دپاره عمده قرآن الله وی کافي دی. ولا تهینوا، او تاسو سستی مکوئ د جهاد نه. ولا تحزنوا، تاسو مغمجن کیږئ. وانتم الاعلون،
تاسو اوچتی زوروري وي ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو ایمان لرئ که ایمان والای تاسو ډېر اوچتی وي. دا اوس الله بل قانون بیانوي چې ګور الله به تاسو سره مدد کوي، فتح به الله تاسو له درکوي، خو په شرط د دې باندې چې وهن او حزن یعنی دا غم دا به د ځان نه لرې کوي. وهن څه ته وایي؟ د دنیا محبت او د مرګ بد ګڼل دې ته وهن وایي. یو سړی دی د مرګ نه یېرېږي، دنیا سره مینه ده، لکه په حدیث کې دا راغلي دي که نه. او دا آیتونه مخکې د احد د غزا چې کوم مخکې تېره شوه د هغه آیتونو سره د دې تعلق دی چې په دې کې تقریبا 14 حکمتونه او علتونه بیانوي چې ولې دا شکست راغی. او د الله قانون هم دا دی په ځمکه کې چې الله حالات بدلوي را بدلوي. او جنگ د یو بوکې په شان دی، کله په یو طرف اوړي کله په بل طرف، کله مسلمانان غالبوي کله کافر غالبوي. دا د الله نظام دی، د الله قانون دی. ګوره که الله مؤمنان نه مغلوبه کولی که نه، لکه بعضې کافرانو دا ویله چې دا نبي په حق دی او د الله دا وعدې په حق دي، نو بیا ولې دا مسلمانان په دې احد کې شهیدان شو، غټ غټ صحابه کرام دلته شهیدان شو. دا بیا ولې الله وایي ګوره دا خو که ما دا کار نه کولی د شهادت به تاسو ته د کوم ځای نه میلاوی دی، د شهادت اوچته مرتبه دا به په کوم ځای کې تاسو پیدا کولی. او هغه کسان چې د الله خوښ دي الله وایي هغه زه ځان ته راغواړم، هغې له زه شهادت ورکوم ځان ترې راغواړم، زما خوښ دي. امتحان به نه وی، چې امتحان نه وی نو څنګه به پته لګېدی چې دا سړی چې دی په ایمان مضبوط دی که نه دی. ایمان والا به د منافقانو د کافرو نه څنګه صفا کېدی. دا خبر الله ذکر کوي. ان یمسسکم قرح که چېرته رسېدلی وي تاسو ته زخم نو څه کوئ؟ صبر کوئ په هغې باندې. قرح زخم ته وایي. تاسو ته که زخم رسېدلی دی تاسو وجلی شوي وئ فقد مس القوم قرح مثله نو یقینا رسېدلی دی قوم کافرو ته زخم په شان د دی. تاسو وګورئ مثله ته پروس کال تاسو وګورئ احد کې ورته وایي پروس کال وګورئ په کوم ځای کې؟ په بدر کې. سیرت یادوئ ښه، سیرت یاد ساتئ. او سیرت چې کله یاد بیا به په قرآن باندې صحیح پوهېږي. دا کوم سیرت چې موږ بیانوو که نه دا د دین اصل دی، اصل بنیاد هفتوار درسونو کې. دا ته به بیا په تفسیر باندې هم ښه پوهېږي. ګوره پروس کال تاسو ته که تاسو ته زخم ورسېد، پروس کال مشرکانو ته تاسو زخم رسولی او یا کسان هم د هغې نه مردار کړي او یا کسان هم تی په پړو کې راوستي قیدیان کړي وي. نو که تاسو اوس شهیدان شوئ نو پروا نه کوي که هغوی له هم زخم ورکړی دی، کافرانو هم زخمي کړي دي، وجلي هم دي. فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداولها بین الناس. الله وی دا ورځې دي مونږ اړو راړو دې لره په منځ د خلکو کې د څه لپاره؟ حکمتونه دي پکې د الله خپل. څوک زورور کوي، څوک د چا نه زور اخلي، کمزوري کوي. وليعلم الله او د دې دپاره چې ښکاره کړي الله الذين آمنوا کسان چې ایمان یې راوړی دی ويتخذ منکم شهداء او د دې لپاره چې الله ونیسي تاسو نه شهیدان په تاسو کې مؤمنان جدا شي، شهیدان پکې جدا شي. والله لا يحب الظالمين او الله نه خوښوي ظالمان. لا يحب ظالم الله نه خوښوي ځکه چې دی کافر څه شی کافر ظالم کی او تا شهید کی، خو ته مظلوم شوی که الله دې ځکه ظالمان کړي دي چې تاسو ته شهادت میلاو شي. د دې وجه نه الله نور حکمتونه بیانوي. وليمحص الله الذين آمنوا او د دې لپاره چې صفا کړي الله هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی. ويمحق الكافرین او هلاک کړي کافر د هغې جرړې وباسي. يمحق هلاکولو ته وایي، هلاکت ته وایي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ایا ستاسو دا ګمان دی، تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به داخل شي جنت ته؟ د جنت ته تلل آسان کار نه دی، سړی نه دی چې سړی به بې تپوس او ته وردننه کېږي. جنت تل ډېر ګران کار دی. الله وایي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تر اوسه پورې نه دي ښکاره کړي الله هغه کسان چې جهاد یې کړی دی ستاسو نه. ويعلم الصابرین او نه دي ښکاره کړي صبرناکو لره. جنت ته چې ځي دا به ډېر په مشکلاتو سره ځي. جنت ته تلل آسان کار نه دی. الله وایي ولقد كنتم تمنون الموت او یقینا تاسو ارمان کو د مرګ د شهادت ارمانم کو من قبل ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو د هغې سره مخامخ شئ. تمنون الموت
مراد شهادت دی اسی مرګ غوښتل ګناه ده او د شهادت مرګ غوښتل دا ګناه نه ده تاسو د دې ارمان کو چې مخه واشه فقد رأيتموه نو یقینا تاسو ولید اغلرا مرګم ولید سم ورته کتل وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل وما محمد الا رسول او ندی محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول له یو پیغمبر دی بل قانون الله بیانوي چې ګوره د امیر په مرګ باندې جهاد پر خوستل دا مناسب نه دي لکه په حج کې شیطان د आवाज وکړي محمد رسول الله قتل شوی دی صحابه کرام سخت پریشان شو نږدې و چې اصلي غرزولي وي دا آیتونه الله نازل ګوره خو د الله رسول دی دغه نه مخکې ډیر پیغمبران تیر شوي دي دا د الله یو رسول دی مخکې پیغمبران تیر شوي دي مړه شوي دي شهیدان شوي دي نو په بده باندې به مرګ راځي نو تاسو به د الله دین نه پرېږدئ او دا آیت چې د ابوبکر زنهو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو په هغه وخت کې ولوست چې ګوره څوک د محمد بندګي کوي صلی الله علیه وسلم فإن محمدا قد مات محمد رسول الله مړ شوی دی وفات شوی دی او که څوک د الله بندګي کوي فإن الله حي لا يموت الله ژوندی دی په هغې باندې مرګ نه راځي نو خلک ټول متوجه شو دی آیت قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوي دي مخکې د هغې نه رسولان پیغمبران افإن مات که چېرته دی وفات شي او قتل یا ووژلی شي انقلبتم على اعقابکم نو تاسو به اوړئ په خپلو پوندو باندې یعنې بیا به جهاد پرېږدئ دین به پرېږدئ تښتئ به ومن ينقلب على عقبيه او څوک چې واوړېدو په خپلو پوندو باندې فلن يضر الله شيئا نو هېڅ چېرې ضرر نشي ورکولی الله ته هېڅ شی وسيجزي الله الشاکرین او زر دی چې بدله به ورکړي الله شکر گزارو ته وما كان لنفس ان تموت اوس دلته بل قانون الله بیانوي چې قانون دا دی چې څوک جهاد ته لاړ شي د هغه په باره کې به دا خبره نه کړي چې دا مړ شو بلکې مرګ ژوند دا د الله په لاس کې دا د الله په لاس کې هغه په خپله نیټه باندې راځي دا نه دی چې یو سړی جهاد کوي نو دی به مري او چې نه کوي هغه به نه مري داسې نه ده صرف په دې کې مرګ نه دی نو دا خبر الله ذکر وما كان لنفس او نشي کېدی د یو نفس دپاره ان تموت چې مړ شي الا باذن الله مگر په اجازت د الله سره کتابا مؤجلا دا لیکلی شوی دی مقرر الله چې نیټه دې کومه لیکلې وه که نه دې وروسته کوي او نه دې مخکې کوي ومن يريد ثواب الدنيا او څوک چې غواړي په خپل عمل سره دنیا نؤته منها موږ ورکوو دته د هغې نه ومن يريد ثواب الآخرة یو څوک چې غواړي بدله د آخرت نؤته منها وربکو هغه ته د هغې نه دنیا به وله ورکړو څوک دنیا غواړي که دنیا ورکړو که څوک آخرت غواړي الله وایي آخرت ورکړو وسنجزي الشاکرین والله وایي خامخا بدله به ورکړو شکر ګزارو ته وكأي من نبي او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگونه کړي د هغه په ملګرتیا کې ربیون کثیر تشي الله ولا خلق ربیون الله ولا خلق ته وایي کثیر ډیرو اوس الله دا خبره کوي د پخوانو پیغمبرانو واقعاتو سره دی امت ته ترغیب ورکوي چې ګوره تاسو جهاد کوئ د هغې صفات راوړئ چې ګوره مخکې انبیا چې کوم د هغې په مدد کې ډېرو د الله والا خلکو د هغه مدد کړی دی او میدان یې نه دی پرېښی هغې ته زخمونه رسېدلي دي هغې شهیدان شوي دي لیکن د دشمنانو په مقابل کې هغې کمزوري شوي نه دي شکست یې نه دی خوړلی بلکې ثابت قدمه پاتې شوي دي او د الله نه بیا دعاګانې م غوښتلې نو دا مونږ لم یو سبق دی سبق دی امت لپکی ربیون دی ربی جمع ده الله والا خلق ته وایي الله والا خلق په هر امت کې شته هغې نه دي ستومانه شوي د مقابل د دشمن په مقابل کې نه دي ستومانه شوي کمزوري شوي نه دي بزدله شوي نه دي فما وهنوا نو دی سستي نه وکړې هغوی لما اصابهم د هغه وجنه چې هغې ته رسېدلي تکلیفونه چې هغې ته رسېدلي فی سبیل الله په لار د الله کې وما ضعفو او نو کمزوري شوي هغې په مقابل د دشمن کې وما استکانو او نه دی عاجزي کړې وه یعنې هغوی داسې عاجزه شوي نه وو چې
چې هغې عاجزه شي او تسلیم شي دشمن ته، نه داسې کار یې نه کړی. والله الله چې دی يحب الصابرین مینه کوي د صبرناکو سره. وما كان قولهم د نور صفتونه بیانوي. ګوره چې هغه داسې خلک وو چې هغې څه ویله، په خپلو ګناهونو باندې اقرار کو د الله نه توبه، بار بار توبه او استغفار کو، غوښتل د الله نه یا الله ګناهونه راته معاف یا الله مونږ ثابت قدمه که، د دشمن په مقابل کې غلبه راکړه. نو مفسرین دی آیت کې وایي چې دا آیت مونږ ته تعلیم راکوي چې د جهاد په موقع باندې مونږ څه وکړو، د الله نه دعاګانې وغواړو. وما كان قولهم او نو وینا د دوی د دوی وینا څه وه، الا ان قالوا مگر دا خبره وه ربنا اغفر لنا، ای رب زمونږه وبخي مونږه، بخنه وکړي مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږ، و اسرافنا فی امرنا او زیاتې زمونږه په کار د دین زمونږ کې، وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمونه زمونږ په مقابل د دشمن کې، وانصرنا علی القوم الكافرین او مدد راکړي مونږ ته په قوم کافرانو باندې. فاتاهم الله ثواب الدنیا، نو ورکړه دوی ته الله بدله د دنیا، وحسن ثواب الاخره، وخیسته بدله د آخرت ده. والله يحب المحسنين، او الله مینه کوي د ښایسته عمل کوونکو سره، محسنینو سره. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، که چرته تاسو خبره منئ د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی، یردوکم تاسو به واپس کی، علی اعقابکم په پوندو ستاسو سره، فتنقلبوا خاسرین، نو تاسو به وګرځئ تاوانیان. دا بل قانون الله مؤمنانو ته بیانوي چې ګوره د کافرو خبرې مه منئ، دا مشرکان یهود نصارا دا ټول د دې نه مراد دي. ګوره د دې خلکو خبرې مه منئ. دوی وایي چې ګوره جنګونو له مزه مړه به شئ او دا به وشي او هغه به وشي، د منافقانو خبرې مه منئ. مه واپس کېږئ د دې نبي د مدد نه، د دین نه مه واپس کېږئ. هر څومره چې کافر تاسو زورور شي، دا نو تاسو رعب او بزدلي په تاسو کې رانه شي چې د الله دین پرېږدئ، د الله د دین کار پرېږدئ، ځکه دا د الله دشمنان دي، الله به یو ورځ هم ذلیله کوي. فتنقلبوا خاسرین، بیا به تاوانیان وایي. بل الله مولاکم، بلکې الله مددگار دی ستاسو. بل الله، بلکې الله مددگار دی. د دې نه مددونه ما اخلئ، په دې اعتماد مه کوئ، بلکې د الله نه مدد وغواړئ. د ټولو نه بهتر مدد کوونکی خو الله دی که نه؟ د دې ظاهري مدد دی او بیا د الله حقیقي مدد دی. نو کوم مدد ښه دی؟ ظاهري مدد ښه دی که حقیقي مدد؟ حقیقي مدد ښه دی. صحیح ده چې دوی سره به طاقت به ورسره وي، خو کوم د الله طاقت دی معنوي او حقیقي طاقت، هغې ته نشي رسېدی. بل الله مولاکم، ولې؟ ځکه الله ستاسو مددگار دی، بلکې الله ستاسو مددگار دی، الله به ستاسو مدد کوي. وهو خیر الناصرین، او الله غوره دی د مدد کوونکو نه، الله به ستاسو مدد وکړي. سنلقي في قلوب الذين كفروا، زر دی چې وابچو په زړونو دا کسانو کې چې کفر یې کړی دی څه شی؟ الرعب، یېره. الله وایي د دې مشرکانو په زړونو کې به زه یېره واچوم، او دغه شانته وشو که نه؟ د احد د واقعې نه وروسته چې کله مشرکان مکې ته واپس شو، نو هغې دا خیال چې موږ به بیا په دې مدینه کې حمله به کوو، مسلمانانو جړې به وباسو، دا به کوو هغه به کوو، او دوی هم قتل کړه او دا هم کړه هغه کړه. الله بیا د دوی په زړونو کې یېره واچله، او داسې یېره پکې واچله چې صحابه کرام یې خو زخمي کړي وو که دا دوی ویله چې دا زمری چې کله زخمي شي نو بیا دا ډېره ښه حمله کوي. ویل چې دا خو زخمي زمری دی او که اوس پسې ورغلي نو اوس هم خوري. الله په زړونو کې ورته یېره واچوي، دې ته الله اشاره کوي. بما اشرکوا بالله، با بزدلي ولې د دوی په زړونو کې راغلی یېره؟ دا په سبب د دې وجه باندې چې دوی برخداران جوړ کړي وو د الله سره، شرک یې کوه د الله سره. ګناه چې ده که نه، دا انسان بزدله کوي، د ګناهګار انسان دا بزدل انسان. نو الله د دې په زړونو کې د دغې وجې نه یېره واچوي. ما لم ينزل به سلطانا، چې نه دی رالیږلی الله د هغې سره په شرکت باندې څه دلیل شته په دې چې الله سره شریک جوړ کړي؟ نه، الله څه دلیل خو نه دی رالیږلی. ومأواهم النار، او ځای د ورتلو د دی اور دی. وبئس مثوى الظالمین، او ډېر بد ځای دی د اوسېدو د ظالمانو دپاره. ولقد صدقكم الله، او یقینا رښتینې کړې ده تاسو سره الله وعده
صدقكم الله وعده الله وعده د سره رښتینې کړې ده که څوک وایي زه د سره مدد کوم زه کومه نو په احد کې خو څه وشو مدد ونه شو بعضې خلک وایي که نه الله وایي زه مدد کوم د سره نو احد کې ولې مدد ونه شو ډېر کسان شهیدان شو تکلیفونه ورسېدل الله وایي ګوره دا ګمان مه کوئ ما تاسو سره د مدد وعده رښتینې کړې ده چې تاسو اول کې کافران وجل احد غزوه خو مې یاده ده که سیرت یاد ساته بار بار دا خبره کوم اول کې مسلمانان غالب او که مغلوب او غالب او تاسو هغې وجل راښکلم غنیمتونه م راغسته کله چې د امیر خبره تاسو ونه منله جبل رومات باندې چې کله تاسو هغه مقرر شوي وي او د امیر خبره تاسو ونه منله او د هغه ځای نه راکوز شوئ او د نبي او د امیر د امر نه تاسو مخالفت وکړه نو تاسو شکست وخوړ به الله مؤمنانو ته وایي چې ګوره د چا دپاره ځای پاتې نه شي د منافقانو او د شیګانو خبیثانو دپاره چې صحابه کرام پسې خبرې کوي چې ګوره دا صحابه کرام خو داسې دي وغسې دي الله ورته وروسته ویله چې تاسو نه نقصان شوی دی خو تاسو مه خفه کېږئ تاسو ما معاف کړي وئ صحابه کرام ما الله معاف کړي دی الله ترې راضي شوی دی الله خپله پاکي بیان کړی دی چې زه د دې نه راضي شوی یم اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو وجل د الله په حکم سره الله په حکم د کافرانو وجل سرونه م تیلوزول حتی اذا فشلتم کله چې تاسو کمزوري شوي وتنازعتم في الامر او جګړه وکړه تاسو په حکم د رسول کې في الامر په حکم د رسول کې تاسو څه وکړه مخالفت موک خلاف موک د هغې وعصیتم او خلاف وکړه تاسو من بعد ما اراکم بس د هغې نه چې وښودل الله تاسو ته ما تحبون هغه چې تاسو خوښوو څه شی خوښول غنیمتونه یې خوښول که نه د کافرانو وجل دا یې خوښول الله تاسو ته دا وښودل منکم من یرید الدنیا بعضې په تاسو کې هغه چې اراده لرله د دنیا ومنکم من یرید الاخره او بعضې هغه چې هغې اراده لرله د آخرت ثم صرفکم عنهم بیا الله واړولی تاسو د دوی نه دپاره د څه شي دې دپاره چې امتحان وکړي الله لیبتلیکم امتحان وکړي الله په تاسو باندې ولقد عفا عنکم یقینا الله معافي کړی د تاسو ته الله معاف کړي وی والله ذو فضل او الله خاوند د مهربانۍ دی علی المؤمنین په ایمان والاو باندې اذ تصعدون الله تفصیل بیانوي کله چې تاسو روان وئ چېرته روان وئ مدینې طرف ته ولا تلوون على احد او تاسو مخ نه راړو هیچ چاته روان وئ ځکه چې شکست خوړل شوی والرسول يدعوكم او پیغمبر تاسو ته اوازونه کول تاسو ته اواز کو فی اخراکم د وروستو ستاسو نه فاثابکم نو ورسېدو تاسو ته الله ورسو تاسو ته غما بغم غم د پاسه د بل غم د څه د وجې نه لکی لا تحزنوا على ما فاتکم دې دپاره چې غمجن نشئ تاسو په هغه شي پسې چې هغه فوت شوی ستاسو نه ولا ما اصابکم نه هغه چې تاسو ته رسېدلی دی والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ ثم انزل علیکم بیا راولېږلو الله په تاسو باندې من بعد الغم وروسته د هغه خفګان نه او د دې غم نه امنة امن نعاسا چې خوب الله خوب راولېږي تاسو داسې وخت الله خوب رالیږي دې دپاره چې مطمئن شي دی یغشا طائفة پټوله هغې یوه ډله منکم ستاسو نه وطائفة او بله یوه ډله قد اهمتهم انفسهم چې فکر کې اچولی او هغې لره نفسونو د هغوی یظنون بالله ګمان یې کو په الله باندې غیر الحق په ناحق ګمان ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت دی بد ګمانونه کول چې موږ څنګه شکست وخوړو په دې کې څه حکمت دی او دا نبي خو چې موږ سره مدد کېږي دا خو موږ سره مدد ونه شو او دا څه چل وشو دی دا خبرې کولې د جاهلیت ګمانونه یقولون دی وایي هل لنا من الامر من شیء ایشته دی موږ لره اختیار نه څه شی قل ان الامر كله لله ورته ویوا یقینا کارونه ټول د الله په اختیار کې دي
يخفون في انفسهم پټای دی په خپل زړونو کې ما لا يبدون لك اغه چې نخکار کوي تا ته یقولون دی وی لو كان لنا من الامر شيء کچرته وې مونږ لاره اختیار نس شي ما قتلنا دلته اختیار بیان یعنی په دې مقام کې چې زمونږ ملګری په دې مقام کې سوې وجل شي نه وې که زمونږ اختیار وې ارزاده چې صحابه کرام په مر باندې دی سکو افغان نو صرف اس یو باندې کتل او د تخت لپاره چې دسی بشوي یو دا بشوي موږ بنوي وجل شوی کدی دې زین نه وی راوځي دسی بنوي شوی او کتل نه نو مړ بنوي خلک چې د قصیده د منافقانو کا ما قتلنا ها هنا موږ بنوي وجل زمو ملګری بدلت قل لو كنتم في بيوتكم وياتك جرتويتا سو خپل کورونو کې لبرز الذين كتب عليهم نو خامخاره وتلی به ویغه کسان چې لیکل شوی باغی باندې شي عليهم القتل په دې باندې قتل او مرګ چې الله ول مرګ لیکلو الى مضاجعهم زاینا د پریوتلو خپلوتا الله ذکر ولیو دې لپاره وليبتلي الله ذکر الله زکوک دې لپاره چې امتحان وکي الله ما فی صدورکم د هغه ایمان چې په سینو تاسو کې ده ابتلا دې لپاره کنه حکمت وکړي الله چې خالص مسلمانان مخلص مسلمانان دا جدا شي د منافقانو نه د منافقانو منافقت ښکار شي او د مؤمنانو زړونو نه هغه ګنده خیالات وزي ګنده ګمانونه تی وزي وليمحص ما في قلوبكم او دې لپاره چې صفا کې الله هغه ایمان چې تاسو په زړونو کې ده والله عليم بذات الصدور او الله پوهه ده پراز د سینو باندې هغه خبرو چې په سینو کې دي الله په دې باندې پوهه ده ان الذين تولوا منكم وس دې نه د شکست سبب بیانې شکست سبب څه شی ده غلطي وګنه غلطي و او شیطان وخویول نو هغې ته به یو مقوته میلاو شو ان الذين تولوا یقینا هغه کسان چې واوړېدل منکم ستاسو نه یعنې د میدان د جنګ نه وتښتېدل یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې مخامخ شوې هغه دوه ډلې انما استزلهم الشیطان یقینا وخویول دی لره شیطان ببعض ما کسبوا په سبب د هغې بعضې اعمالو چې دوی کړي ولقد عفى الله عنهم او یقینا معافي کړي د الله دوی ته الله تبخنه کړي ان الله غفور حليم یقینا الله بخنه کوم کې صبرناک دی یا ایها الذين امنوا واسال د منافقانو د مشابهت نه منع کوي وې دا خبرې مکه وی الله وی چې څوک یو جنگ ته وته چې پلانې سره تلې نه وي مړ بنوي دا خبرې مکه وی بلکې دا خو تقدیر د الله دی د الله تقدیر ته وسپاري او صرف خدا دنیا نه ده کنه چې په دنیا کې به خوشحالي او مزه وي اصل کې خو ژوند د آخرت دی د مؤمن لپاره د مؤمن خو بل ژوند زندگی شروع کیږي هغه د آخرت ژوند او زندگی ده چې الله وی دغه شروع کیږي نو مؤمنانو ته الله دا حکم کوي چې ګوره دا کار مکوئ یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تكونوا كالذين كفروا مکیږي تاسو په شان دا کسانو چې کفر کړي دي وقالوا لاخوانهم او وی وبارد خبر ورونو کې اذا ضربوا في الارض کله چې دی زی سفر کوي پزماګه کې او كانوا غزا يدي غزا کون کې لو كانوا عندنا سوي کچرته وی دی زمون سره ما ماتونو دی بنوي مړ شوي وما قتلوا به وجل شوي ليجعل الله د دې لپاره چې وګرځي الله ذلك دا خبره حسرة افسوس في قلوبهم د دې پزړونو کې والله يحيي ويميت الله ژوند کول کې عمر کول کې مرګ ژوند جا پلاس الله پلاس والله بما تعملون بصير او الله په عملونو چې تاسو کوي لونکي ده ولئن قتلتم في سبيل الله او کچرته وجل شوي تاسو په لار د الله کې او متم یمړ شوي ورکه الله په لار کې تم مړ شي شهید شهید کنه به الله په لار کې وتی میدان د جهاد کې مړ شي ته شهید ځکه الله ته به ورتللی خفګان نه دی پکار تاسو مړ شي د الله په لار کې وجل شي لا مغفرة من الله خامخا مهرباني بخنه د الله د طرف نه او رحمتونه او مهرباني خير مما يجمعون دا غردي د اغمالونو نه چې را جمع کوي
ولئن متم او کچرته تاسو مړه شوئ او قتلتم یا وجل شوئ لإلى الله تحشرون خامخا تاسو به الله ته جمع کړئ شئ. فبما رحمة من الله اوس دلته الله پیغمبر ته وایي چې ور دې صحابه کرامو باندې نرمي کوه د دې سره ښه اخلاق چلوه د دې سره. او صحابه کرام باندې یو انعام دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره نرم اخلاق والا و. نو مشر به نرم اخلاق چلی، بد زبانه به نه وي. که چېرته بد زبانه نو ټول خلک به د ده نه وتښتي. فبما رحمة من الله نو په سبب د احسان د الله د طرف نه لنت لهم نرم شوی ته دوی ته. ولو كنت فظا که چېرته ته وی بدجبې، فظ بدجبې ته وی، بد زبانه بد اخلاقه. غلیظ القلب سخت زړی وی، زړه سخت وی، په چا باندې رحم نه کولی. لانفضوا من حولک نو خامخا دوی به خوارې شوي وی غیر چاپېرستانه، ټول به تلي وی دنه. لانفضوا تلي به وی ستانه، ځکه بد اخلاق انسان سره څوک نه پاتې کېږي، شام خواته ورسره څوک نه پاتې کېږي. ځکه هغه سړی هغه داعي هغه مشر چې هغه بد اخلاق عالم هغه خواته څوک نه راځي، ځکه وایي دا بد اخلاق خلک د چا په پیسو پسې او په صورت او شکل پسې نه ځي، اخلاق پسې ځي. فاعف عنهم نو معافي کوه دی ته، واستغفر لهم بخنه غواړه دی دپاره، غلطي تې وشي دی د بخنه غواړه، معافي ورته کوه. وشاورهم فی الامر مشورې کوه د دې سره په کارونو کې، یعنې د جنګ په کارونو کې مشورې کوه. د دې ملګرو زړه خوشحالېږي په دې خبره. فاذا عزمت کله چې ته کلک قصد وکړې فتوکل علی الله نو کار وسپاره ځان وسپاره الله ته، توکل وکړه په الله باندې. ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مینه کوي د توکل کوونکو سره. ان ینصرکم الله که چېرته مدد وکړي تاسو سره الله، ینصرکم الله توکل په کار دی که نه، چې توکل وکړي بیا سره الله مدد هم کوي، فتح هم راځي. نو تاسو په الله باندې توکل وکړئ. فمن ذا الذي فلا غالب لكم نو نشته زورور به په تاسو باندې چې الله دې مدد کوي، بیا څوک زورور نشته. وان يخذلكم او که چېرته تاسو پرېږدي الله هم پرېږدي، مدد دسه نه کوي. فمن ذا الذي ينصركم من بعده نو څوک دی هغه کس چې مدد به وکړي تاسو سره وروسته د دې نه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دې ځان وسپاري مؤمنان. دې سره زمونږ نننی درس اختتام ته ورسېد. 160 نمبر آیت ته، سبا نه به انشاءالله 160 نمبر آیت وایو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.